د یوه متوسطې دورې د ښوونځي د زده کوونکو د قد لوړوالی په نورمال ډول توضیح شوی په داسې ډول چې اوسط یې 150 سانتي متره او معیاري انحراف یې 60 سانتي متره دی. اتل هم د یاد ښوونځي یو زده کوونکی دی او د ده د قد لوړوالی 161.4 سانتي متره دی. د زده کوونکو د شمیر کوم نسبت د ده له قد څخه ټیټ دی؟ خپل ځواب د اشاریې تر څلورمې خانې پورې ولیکئ. لومړی به راشو او په پوښتنه کې راکړل شوي معلومات به وګورو. په دې ځای کې موږ او تاسې ته د یادې توضیح اوسط هم راکړل شوی دی او همداراز معیاري انحراف یې هم راکړل شوی دی. په پوښتنه کې ویل شوي دي چې یاده ډیټا په نورمال ډول توضیح شوې ده. نو را به شو او همدا په نورمال ډول به د ډیټا توضیح رسم کړو. دا به په داسې ډول یو ګراف اوسي. په داسې ډول سره دا ګراف شو. اوسط یې دا ځای راځي، دا به اوسط شي. قیمت یې موږ او تاسو ته راکړل شوی دی چې 150 سانتي متره دی. ښه، ویل شوي چې د اتل د قد لوړوالی 161.4 سانتي متره دی. نو له دې ځای څخه ښي لوري ته دی یا له 150 څخه زیات دی. نو دا په داسې ډول شاید په دې ځای کې یو عدد واوسیږي 161.4 سانتي متره. ښه، اوس دلته موږ او تاسې باید په دې باندې پوه شو چې د اتل د قد لوړوالی له اوسط څخه څو معیاري انحرافه دې خواته دی. د همدې خبرې د پیدا کولو لپاره موږ او تاسې له زی نمرې څخه یا له زید نمرې څخه کار اخلو. نو کولی شو دا په داسې ډول ولیکو چې د زی نمرې البته غواړو لاسته راوړو 161.4 منفي 150 تقسیم پر معیاري انحراف چې 60 دی. که چیرې دا ساده کړو نو 161.4 منفي 150 مساوي کېږي له 11.4 سره دا تقسیم په 60. ښه، که چیرې دا تقسیم کړو نو څو کېږي؟ را به شو او له ماشین حساب څخه به کار واخلو. ښه، وبه لیکو 11.4 تقسیم پر 60 دا مساوي کېږي له 0.15 سره. وبه لیکو چې دا ځای مساوي کېږي 0.15. ښه، دا زید نمبر شو. زید نمبر په دې معنا چې 0.15 معیاري انحرافه د اتل د قد لوړوالی له اوسط څخه واټن لري. دا جدول چې په دې ځای کې موږ او تاسې له مخکې څخه رااخیستی و دا د زید نمرې جدول دی. له دې ځای څخه موږ او تاسې کولی شو چې کیڼ لوري ته چې کومه ډیټا پاتې کېږي یا هغه څه چې په سوال کې له موږ او تاسې څخه غوښتل شوي وو چې د زده کوونکو د شمېر کوم نسبت د ده له قد څخه ټیټ دی. د ده قد دا ځای و، له دې څخه ټیټ دې خواته چې څومره ډیټا پاتې کېږي یا څومره نسبت د دې مساحت پاتې کېږي هغه غواړو موږ او تاسې لاسته راوړو. د زید نمرې له مخې موږ او تاسې کولی شو چې یاد نسبت له دې جدول څخه لاسته راوړو. دا جدول د زید نمرې د جدول په نامه یادېږي. دا و 0.15 له اشاریې څخه دې خاطر لومړی خانه چې ده هغه په دې ځای کې لومړی وګورو 0.15 دا ځای راځي. ښه، نو اوس به راشو او په دې جدول کې به د پاتې قیمت نور هم پیدا کړو. دویم رقم چې د اشاري 9 دی هغه نو را به شو دلته به 9 پیدا کړو. دا ځای له دې ځای څخه که ښکته راشو نو زموږ او تاسې ځواب به دا یو شي. کولی شو دلته د ځواب په ډول ولیکو چې د زده کوونکو د شمېر هغه نسبت چې د اتل له قد څخه ټیټ دی هغه مساوي دی له 0.150.